درانو کتونکو السلام علیکم. زه محمد سلمان همدرد د حق غږ پښتو چینل خبري لنډیز کې ستاسو کوربه اوس تاسو پام را اړوم د مهمو خبرونو لنډیز ته. امریکا په تاریخ کې لومړی ځل یوه ښځه جنت یلین د مالیې وزیره ټاکل شوې. اغلې یلین ته د 2007 کال د اقتصادي ځوړتیا پای ته رسولو کې د یوې مهمې څېرې په سترګه کتل کیږي. د امریکا سنا جرګې په تایید د مرکزي بانک پخوانی مشر جنت یلین د جو بایډن کابینه کې د خزانې مالیې وزیره ټاکل شوې ده. 40 کلنه یلین په اقتصاد کې د پام وړ تجربه لري چې د اوباما بایډن او د واکمنۍ پر مهال د امریکا د مرکزي بانک مشر او ترې مخکې په 90 لسیزو کې د بیل کلینټن اقتصادي سلاکاره وه. هند افغانستان ته د کرونا ضد واکسین ورکوي. هندوستان هیواد غواړي افغانستان ته د کرونا ضد 500 زره واکسینونه ورکړي. هند تر دې وړاندې هم افغانستان سره د درملو په برخه کې مرستې کړې دي او هند غواړي له افغانستان سره خپلو همکاریو ته دوام ورکړي. د هیواد د بهرنیو چارو وزارت د سعودي عربستان په پلازمینه ریاض توغندیز برید غندلی. یاد وزارت وایي ترهګریز بریدونه د ملکي وګړو په نشه کول او د ملکي تاسیساتو ویجاړول نه یوازې دا چې د اسلامي احکامو خلاف دي بلکې د ټول نړیوالو قوانینو میثاقونو او بشري حقوقو سره په ټکر کې دي. په روسیه کې د بشري حقوقو معیارونه ناوړه بلل شوي دي. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان وایي له مظاهرچیانو سره د روسیې د حکومت چلند ثابته کړه چې په دغه هیواد کې د بشري حقوقو معیارونه څومره ناوړه دي.